بسم الله الرحمن الرحیم. د امازون د درسونو لومړنی سیشن دی، یعنې نن ورځ د امازون درسونه پیلوو تر څو امازون چې یو آنلاین انټرنیشنل یو مارکیټ پلیس دی، په دې کې غواړو چې د خپل هوم کنټري یعنې افغانستان څخه څنګه وکړو فروشات ولرو. نو په دې خاطر چې یو مارکیټ ته کله داخلیږو یا دغه مارکیټ کې یو پروډکټ یا محصول وړاندې کوو، هغه خرڅوو د کور څخه، یعنې آنلاین یو څه خرڅوو، نو مخکې له دې چې موږ عملاً بازار ته ووځو، هر څه باید څنګه وسیږي. we must be prepared. موږ باید already څنګه وسیږو، یعنې مخکې له مخکې آماده واوسیږو. نو په دې خاطر چې امازون کې د کاروبار لپاره، یعنې د آنلاین درآمد لپاره په امازون کې یو درآمد ولرو، نو په دې خاطر باید څنګه وکړو، یو ټریننګ واخلو. نو په دې ټریننګ کې تاسو ته د امازون عین تر زیډه پورې هغه څه چې په امازون کې ډېر مهم دي، هغه د امازون پالیسۍ دي یا د امازون بزنس ماډلز دي یا کوم هغه نور موضوعات چې په امازون کې د کامیابېدو لپاره یا د ښه آنلاین درآمد درلودلو په خاطر اړین دي، هغه په دې درسونو کې وویلی سي. نن ورځ د امازون د درسونو لومړنی سیشن دی، یعنې سیشن 1 چې په دې سیشن کې امازون ای کامرس امپایر یا په دې کې سیشن کې د امازون انټروډکټیو کوم لیسنز چې دي هغه وایو، یعنې پیژندګلوي، ترڅنګ بزنس ماډلز، ترڅنګ هغه کوم وی ای یعنې ورچوال اسسټنټ چې د امازون اکاونټ منیج کوي، یعنې که څوک وغواړي چې یو د بل بزنسمین یا د یو بل کس چې امازون اکاونټ لري د هغه اکاونټ منیج کړي. نو راځو بسم الله الرحمن الرحیم. کی رولز فار ای کامرس کلاس. په دې کلاس کې کله چې تاسو راځئ یا په آنلاین ډول په دې میټینګ کې ګوګل میټ له لارې تاسې د کلاس سره جوین کیږئ یا کلاس ته راځئ، نو لومړنی څه چې تاسې باید په یاد ولرئ هغه بي آن ټایم، په وخت باندې راشئ، هغه که میټینګ باندې اوسیږي یا که کلاس کې، and prepared for each class. او د هر کلاس لپاره باید تاسو څنګه اوسئ، آماده واوسیږئ. respect everyone and keep communication professional. کله چې تاسو دې ځای ته راځئ، دلته ستاسې مایند سیټ باید د بزنس مین په رقم جوړ شي، یعنې داسې یو څه بزنس مایند سیټ باید تاسې جوړ شي چې هر یو ته څنګه وکړئ، ریسپیکټ ولرئ، یعنې تاسو څنګه اوسئ، با احترامه اوسیږئ، ټولو ته باید څنګه وکړئ، احترام وکړئ. کمیونیکیشن باید څنګه اوسي، پروفیشنل اوسیږي. هغه څه چې تاسې په ډیلی کنورسیشن کوئ، د هغه څخه باید یو څه څنګه اوسیږئ، په های لیول کې اوسیږئ، یعنې هغه کمیونیکیشن باید ستاسې څنګه اوسي، تغیر وکړي، تر څو هغه بزنس کوم مایند سیټ چې د هغه تاسې څنګه شي جوړ شي. stay focused. ډېر په تمرکز سره باید درس ته توجه وکړئ. avoid distractions. کله چې تاسو په کلاس کې یا ګوګل میټ له لارې جوین کیږئ، باید ډسټرکشن سره تاسو څنګه وکړئ، اوایډ وکړئ. هغه که ستاسې چیټ اوسیږي، کال اوسیږي، هر څه که اوسیږي، هغه څخه باید څنګه وکړئ، اوایډ وکړئ. mute when not speaking. کله چې تاسو په ګوګل میټ کې یعنې آنلاین کلاس سره جوین کیږئ یا که په کلاس کې فزیکلی یاستئ، نو mute when not speaking. کله چې تاسو خبرې نه کوئ، نو هیله ده څنګه اوسئ، میوټ اوسیږئ. participate actively. This is very important. participate actively. فعاله باید څنګه اوسیږئ، یو دوامداره باید په کلاسونو کې څنګه وکړئ، برخه واخلئ. complete assignments on time. assignments, this is important, like very important. کله چې تاسې راځئ، د عملاً درس په خاطر تاسو ته اساینمنټس درکول کېږي، تر څو تاسې هغه څه چې دلته موږ په کلاس کې اجرا کوو، تاسو څنګه وکړئ، په کور کې یا د اساینمنټس یعنې هوم ورک غوندې څنګه کوئ، اجرا. بل use chat for relevant questions only and seek help when needed. کله چې تاسې په هغه ګروپ کې اوسیږئ، دغه ګروپ چې دا باید تاسو څنګه وکړئ، د relevant questions په خاطر استعمال کړئ، نه دا چې تاسې داسې میسیجونه ولېږئ چې هغه ډیلي میسیجونه وي، hi hello stuff like that. So you shouldn't send something like that to the group we will create for you guys. ګروپ چې تاسو ته کریټ کېږي، په هغه کې باید تاسو شاګردان فقط کوېسچنز ولېږئ او seek help when needed. کله چې تاسو د استاد یا د یو شاګرد مرستې ته اړتیا درلوده، نو څنګه وکړئ، ګروپ کې میسیج پرېږدئ. one more thing, no private chats. کله چې تاسو په ګروپ کې جوین کېږئ، په ګروپ کې هر څوک چې واوسیږي، یعنې strangers، یعنې تاسې په لومړیو کې تاسو څنګه یاستئ، یو بل ته ډېر نوي یاستئ، نو یو بل ته پرایویټ چیټ څنګه کوئ، مه کوئ. هغه څه چې تاسې غواړئ، مشکل پکې لرئ یا کوېسچنز لرئ، په ګروپ کې شیر کړئ تر څو ټول وپوهېږي. ensure your tech works properly before you start the class. کله چې تاسې له کلاس سره جوین کېږئ، هغه که تاسې آنلاین جوین کېږئ یا که تاسې دلته راځئ، نو لومړی باید تاسې څنګه وکړئ، خپل ټیک وګورئ، یعنې
هغه څه چې تاسو راوړئ لپټاپ اوسیږي یا فون اوسیږي، یعنې جنرالي څنګه ده لپټاپ ریکوایر ده چې تاسو څنګه وکړئ د امازون هغه درسونه مخته یوسئ. نو مخکې له دې چې جوین شئ وګورئ چې تاسې ټیک ورک کوي که نه. نو دوهم what's the difference between e-commerce and e-commerce؟ کله چې موږ خبره اخیستل او خرڅولو ته راشي نو په ټوله نړۍ کې موږ په دوه ډوله خرڅول او اخیستل کوو چې هغه ته یو کامرس وایي او بل ته ای کامرس وایي. نو جنرالي دغه دوه ټایپس دي چې موږ په دې باندې سیلینګ او بایینګ کولی شو په دې دوو ویز باندې، یعنې دغه دوه لارو باندې. نو کامرس traditional trade buying and selling done physically like in shops or markets. په کامرس کې چې دا یو کس چې دا څه کوي اخیستل او خرڅول فزیکلی کوي، یعنې که چېرته مثلا که چېرته وغواړو چې یو بوتل اوبه واخلو نو څنګه ځو یو شاپ ته ځو دکان ته ځو هغه اوبه رااخلو دې ته څه وایي کامرس وایي، یعنې موږ فزیکلی لاړو هغه اوبه مو راواخیستې. او کله چې هغه دکاندار ته وګورو هغه دکاندار فزیکلی یو کامرس وکړ او هغه پروډکټ چې د سره محصول ده یعنې هغه اوبه هغه یو بوتل اوبه یې څنګه کړې موږ ته په کامرس کې راکړي، یعنې فزیکلی څنګه وکړې موږ باندې خرڅ کړې یا یې موږ ترې واخیستې. بل چې دا ای کامرس electronic commerce done online through websites or apps. e-commerce مطلب دا ده چې دغه څه چې موږ اخلو دا د آنلاین د یو ویب سایټ له لوري یا د اپ له لوري څنګه کوو آرډر کوو. لکه که چېرته تاسې وغواړئ چې یو رسټورانټ ته وغواړئ چې یو آرډر ورکړئ نو هغه ای کامرس لري، وایي چې سفارش به دې ځای ته راولېږئ، تاسې ورسره اړیکه نیسئ ورته وایي چې دومره څیز چې ده دې ځای ته راواستوئ. دې ته څنګه دا یو ای کامرس ده، یعنې دا یو داسې یو څه ده چې هغوی آنلاین تاسې ته دغه زمینه برابره کړې تر څو د دوی د ویب سایټ څخه یا د دوی د یو اپ څخه څه وکړئ یو څیز آرډر کړئ. یعنې اوس که امازون ته راشو amazon.com ته که چېرته راسو نو په دې ځای کې ډېرې پروډکټ څنګه دي لیست شوي دي، یعنې ډېرې پروډکټ پکې موجود دي چې دا یو انټرنیشنل مارکیټ پلیس دی. نو په دې مارکیټ پلیس کې څنګه کولی شو ای کامرس کولی شو، یعنې که چېرته یو څیز چې څنګه کولی شو آنلاین آرډر کولی شو، یعنې بایینګ او سیلینګ څنګه کولی شو آنلاین کولی شو. فقط امازون نه د ډېر نور پلیټفارمز موجود دي چې په هغه کې څنګه کولی شو آنلاین سیلینګ او بایینګ څنګه کولی شو یعنې ډن کولی شو. بل ټایپس اف ای کامرس، کله چې ای کامرس یعنې آنلاین موږ یو څیز اخلو یا خرڅوو دا خو یو وی شوه چې دا د اخیستلو او خرڅولو یوه لاره ده. بل دغه څو ډولونه لري ای کامرس. ای کامرس it has two types B2C and B2B. B2C مطلب business to consumer یعنې business to consumer، یعنې که چېرته موږ یو څیز اخلو په ای کامرس کې هغه به په دوو طریقو باندې اخلو، یا خو business to consumer وي یا business to business وي. A business sells to individual customers. کله چې یو بزنس یو فردي کسټمر ته یو څیز خرڅوي یعنې یو څیز پرې خرڅوي دې ته څه وایي business to consumer. یعنې یو سوپر مارکیټ اوسیږي یو کسټمر باندې یو څیز خرڅوي دې ته یو B2C ویلی کېږي، یعنې هغه بزنس چې ده هغه څیز لري موږ چې هغه شی که واخلو هغه موږ څنګه کوو کنزیوم کوو یې، یعنې که هغه هر څه اوسیږي یو څه استفاده ترې کوو نو دې ته a business sells to individual customers. نو په دې کې امازون راځي، زارا راځي، پیسې راځي، یو څو نور ویب سایټونه چې ډېر پلیټفارمز موجود دي چې هغه بیګ پلیټفارمز دي چې آنلاین څنګه کولی شو سیلز پکې کولی شو. B2C B2B business to business. A business sells to another business. په B2C کې یو بزنس د بل بزنس څنګه کوي یو څیز خرڅوي، یعنې یو څیز پرې څنګه کوي خرڅوي. هغه کار څه اوسیږي یعنې د بزنس او بزنس ترمنځ معامله ده، یعنې د تجار او تجار ترمنځ. په دې کې کنزیومر نشته. بزنس ټو بزنس که چېرته یو بزنس له بل بزنس څخه یو څیز واخلي هغه بزنس یې په خپله نه کنزیوم کوي، که چېرته یې کنزیوم کوي بیا خو بزنس ټو کنزیومر راځي. څه کوي هغه بزنس ټو بزنس یو تجار له بل تجار یو څیز واخلي هغه تجار یې څنګه کوي بیرته یې بازار ته عرضه کوي چې دې ته بزنس ټو بزنس وایي. او کله چې هغه تجار بیرته بازار ته عرضه کوي دې ته بیا B2C وایي. نو دا چې و د e-commerce two ways which په دې e-commerce two types دي. بل e-commerce combined objectives and key features. The e-commerce key features of objectives یعنې د e-commerce څنګه کوم ښه والی لري چې e-commerce وکړو یا څومره څه features پکې موجود دي. Build strong business relationships
which is important and enhance customer support. کله چې موږ بزنس کیږو یا بزنسمن کیږو موږ ته بزنس ریلیشنشپ څنګه دی ډیر مهم دی او ترڅنګ کسٹمر سرویس کې چیرته یو مشتری زموږ څخه راضي اوسیږي دغه ته یعنې هغه کسټمر ته کسټمر سرویس وړاندې کړو په ښه توګه هغه کسټمر موږ څخه راضي اوسیږي بیا هغه کسټمر زموږ دایمي کسټمر ګرځي که چیرته هغه زموږ له سرویس څخه راضي اوسیږي خو د کسټمر سرویس څخه راضي ونه اوسیږي نو بیا هغه مشتری څنګه کوي یعنې زړه یې نه کېږي چې بیا راشي موږ ته څنګه وکړي یا وزټ وکړي یا پروډکټ واخلي یا بل څه وکړي نو کسټمر سرویس څنګه ده یو ډېر اهم چیز دی یعنې که چېرته موږ یو څه وړاندې کوو په مثال یو جوړ ګوشکۍ چې ده یا ګوشکۍ موږ وړاندې کوو بازار ته ګوشکۍ روغې ګوشکۍ دي ښه فیډباک لري یا ښه کوالټي لري په ښه کمپیټیټیو پرایس کې موږ وړاندې کوو خو که چېرته زموږ کسټمر سپورټ یا کسټمر سرویس ښه ونه اوسېږي هغه پروډکټ چې هر څومره ښه اوسېږي کسټمر یې بیا نه اخلي یعنې کسټمر سرویس چې ده ډېر مهم ده enable fast convenient and user friendly online transactions نو enable online چې ده ډېر fast ډېر convenient او ډېر user friendly یعنې په ډېره مؤثره توګه په ډېرې friendly توګه څنګه کولی شو transactions کولی شو بل easily connect buyers and sellers across the globe نو په ای-کامرس کې کولی شو چې په ډېره اسانۍ سره د انټرنیټ له لارې بایرس یعنې له اخیستونکو او خرڅوونکو سره څنګه شو په اړیکه کې شو یعنې all over the world یعنې په ټوله نړۍ کې څنګه کولی شو ورسره په اړیکه کې شو نو دې ته د ای-کامرس یو څه وایي یو کی فیچر وایي بل sell products and services worldwide with 24/7 availability sell products مطلب دغه پروډکټ چې موږ وړاندې کوو یا د محصول چې موږ وړاندې کوو دا څنګه کوو په 24/7 availability 24/7 مطلب یعنې په هفته کې څو ورځې دي 7 ورځې دي نو په هره ورځ کې څو ساعته دي 24 ساعته دي کله چې یو پروډکټ موږ په ای-کامرس خرڅوو هغه په انټرنیټ کې موجود اوسي یعنې هغه کوم پروډکټ چې موږ خرڅوو هغه په امازون کې وي یا که په بل ځای کې اوسېږي مهمه نه ده هغه پروډکټ په هر وخت په همدې ځای کې اوسېږي که هر څنګه مونږ که چېرته شپه اوسېږي یا ورځ اوسېږي هغه پروډکټ چې کله مونږ په آنلاین ډول خرڅوو یو ځل لانچ شو یعنې یو ځل مونږ دغه پروډکټ چې ده په پلیټفارم کې لیست کړ نو هغه پروډکټ به څنګه اوسېږي 24/7 اویلیبلیټي به اوسېږي مطلب که چېرته تاسو سوپر مارکیټ ته ځئ هغوی خپل ټایمز لري چې دې ټایم نه تر دې ټایم پورې مونږ بند یو یعنې کلوز یو مګر په آنلاین یا ای-کامرس کې چې ده دغه دا څه نشته ده یعنې دا چې ده 24/7 اویلیبلیټي وي هر وخت څنګه اوسېږي موجود اوسېږي offer product comparisons and social proof through reviews کله چې په ای-کامرس کې مونږ ای-کامرس کوو نو په دې کې ریویوز لرو یعنې پروف اف ریویوز یعنې پروف تھرو ریویوز یعنې د ریویو په اساس باندې مونږ کسټمر ته وړاندې کوو چې مونږ ښه پروډکټ لرو زه راځم یو سکین کیر پروډکټ په دې امازون کې سرچ کوو تر څو وګورو چې ریویو څه ته وایي سکین کیر پروډکټ څنګه کوو سرچوو تر څو وګورو چې ریویو څه ته وایي نو راځو this is like the best seller I think نو اوپن کوو ریویوز چې کله تاسو سکرول ډاون وکړئ نو په دې ځای کې ریویوز هغه د څه په خاطر دغه د پروډکټ په خاطر یو ریویو ورکوي چې دغه پروډکټ څنګه و یو ښه پروډکټ و موږ ته یو ښه محصول و موږ ته څنګه ګټه وکړه تاوان یې وکړ نو دې چې ده دغه ریویو چې ده دې ته وایي یعنې کله چې تاسو یو چا د پروډکټ په خاطر یا چا د سروس په خاطر هغوی ته یو پاراګراف یو څه داسې شیر کوئ چې هغه د پروډکټ په هکله فیډباک ورکوئ provide quick access sharing options and flexible return policies په آنلاین ای-کامرس کې چې دا quick access یعنې 24/7 availability اوسېږي ول sharing options ورته اوسېږي flexible return policies کله چې په آنلاین ای-کامرس کوو نو په هغې کې باید ریټرن پالیسي ډېر اسانه اوسېږي تر څو هغه کسټمر را سره څنګه شي راضي اوسېږي ensure secure advanced payment methods and universal platform standards نو په آنلاین ای-کامرس کې چې دا اډوانس پیمنټ میتود موجود دی چې په آنلاین ډول ټرانزیکشنز پکې کېږي او ډېر سکیور اوسېږي یعنې خوندي میتودز and universal platform standards یعنې هغه د پلیټفارم سټنډرډز هر څه موجود دي چې د هغو له لارې په آنلاین ای-کامرس کې څنګه کولی شو ډېر کامیابېدلی شو دا د ای-کامرس کی فیچرز و چې ډېر مهم ای-کامرس چینلز ډایرکټ ټرافیک کله چې موږ ای-کامرس کوو تاسې به حتما داسې فکر کې راګرځېږي چې کسټمر به موږ ته څنګه را رسېږي موږ چې ای-کامرس کوو دا کسټمر
موږ ته څرنګه زموږ تر هغه محصول چې موږ لانچ کوو تر هغه محصوله پورې څنګه را رسېږي. فار ایگزامپل زه اوس یو سرچ کوم سمارټ واچ سرچ کوم. کله چې سمارټ واچ مې سرچ کړ لومړنی امازون راغی. کسټمر راځي سمارټ واچ باندې هغه امازون ویب سایټ ته راځي یا سمارټ واچ ستاسې سمارټ واچ فکر وکړئ چې دا ستاسې سمارټ واچ دی د سمارټ واچ باندې کلیک کوئ. دغه پروسه چې وه ټوله ډایرکټ وشوه یعنې ډېره څنګه وشوه ډېره سرچ وشو کلیک وشو ستاسې پروډکټ ته ورغی. په دې داسې وایي دې ته SEO یا ډایرکټ ټرافیک وایي. Organic traffic from search engines. SEO مطلب یعنې search engine optimization. دې ته څه وایي ډایرکټ ټرافیک وایي. ډایرکټ ټرافیک مطلب دا دی چې ستاسې دغه پروډکټ SEO یعنې چې وروسته یې موږ وایو هغه د هغه په اساس باندې یا د امازون د SEO په اساس باندې تاسې ته ډایرکټ ټرافیک راغی. یعنې که چېرته موږ یو سرچ وکړو فیسبوک سرچ وکړو .com فیسبوک چې سرچ وکړو نو لومړنی ویب سایټ چې راځي فیسبوک به راځي او یو څوک چې راځي په همدې ځای کې به کلیک کوي که نه. نو دې ته څه وایي ډایرکټ ټرافیک وایي. یعنې د SEO په حساب باندې ته ډایرکټ ټرافیک راغی یعنې تاسې به ډایرکټ کسټمر ریسیو کوئ. بل پیډ سرچ کله چې پیډ سرچ بایینګ ټرافیک through ads and search engines. search engines یعنې پیډ سرچ دي. زه یو سرچ وکړم تر څو image enhancer دا سرچ کوو نو دلته سپانسرډ ویب سایټونه ممکن راشي نه دي موجود. لیک ویډیو انهانسر سرچ کوو تر څو وګورو چې سپانسرډ ویب سایټونه دلته راځي که یا نه پوهېږم سپانسرډ ویب سایټونه څنګه نه راځي. یو بل څه به سرچ کړو تر څو AI photo generator free. خو دې ځای کې کله چې تاسو سرچ وکړئ دې ځای کې یو ځینې ویب سایټونه راځي هغوی سپانسر واوسېږي. هغوی هغه ویب سایټونه چې د اډس له لارې څنګه کړي دي ځانو ته په هغه سرچ انجن کې څنګه کړي دي یعنې ټرافیک یې ځان ته اخیستی دی یعنې ځان ته یې څنګه اخیستی هغه ځای یې څنګه ده د ترو اډس له لارې ځان ته اخیستی. یعنې که چېرته امازون ته دلته راشو په امازون کې دې ځای کې په امازون کې موجود دي سمارټ واچ دا سرچ کوو تر څو هغه سپانسرډ کوم ټرافیک چې موږ د اډس له لارې اخلو هغه اډ سرچ څنګه شي راته شو شي. دلته چې ده سپانسر اډ دا یو څنګه ده دلته اډ یې رن کړی ده او دلته سپانسر اډ ورته راغلی ده. بل مارکیټ پلیسز لایک سیلینګ آن پلیټفارمز لایک امازون ایبی ولمارټ. کله چې موږ کسټمر اخلو کولی شو چې په امازون کې په ایبی کې یا ولمارټ کې څنګه کوو هغه پروډکټ خرڅ کوو په ایکامرس کې څنګه کې موږ ته ټرافیک راشي یعنې کسټمر څنګه شي زموږ پروډکټ ته راورسېږي. سوشل میډیا سیلینګ ویا پلیټفارمز لایک فیسبوک انسټاګرام پینټرسټ اینډ ټویټر او کرنټ ایکس. کولی شو چې د سوشل میډیا له لارې څنګه کوو خپل پروډکټ فیسبوک مارکیټ پلیس کې یا په انسټاګرام کې خرڅ کوو یا په پینټرسټ کې یا د ایکس له لارې څنګه وکړو ورته مارکیټینګ وکړو. ټاپ انټرنیشنل ای کامرس ویب سایټس انټرنیشنل ای کامرس ویب سایټس چېرته موږ شاپ اوپن کولی شو امازون ده ایبی ده ولمارټ ده ایټسي علي ایکسپریس او دراز ان پاکستان یعنې دغه هغه ویب سایټونه دي چې په هغوی کې موږ کولی شو چې آنلاین څه وکړو درآمد ولرو او خپل شاپ ولرو. یا ایبی یو بل ولمارټ هم چې څنګه کولی شو په دې کې خپل محصول څنګه کولی شو بازار ته عرضه کولی شو او خرڅولی شو. دا ایبی دی او نور داسې انټرنیشنل پلیټفارمز موجود دي چې هغوی کې ټرسټډ ویب سایټونه دي یا ټرسټډ پلیټفارمز چې چېرته چې موږ کولی شو خپل ویب سایټونه خپل پروډکټ څنګه کوو خرڅ کوو. نو واتس امازون کله چې موږ امازون شروع کوو مخکې له دې چې شروع هغه پروډکټ هغه ته داخل شو نو ښه به دا واوسېږي چې امازون وپېژنو. Amazon is the largest online retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their product online on its own website. امازون چې دا د نړۍ یو لوی ریټیلر ویب سایټ ده یعنې داسې ویب سایټ ده چې په هغه کې امازون نورو کسانو ته نورو بزنسمین ته یا بزنسز ته اجازه ورکوي تر څو خپل پروډکټ یعنې sell their products on its website یعنې د دوی خپل پروډکټ چې ده دوی په ویب سایټ کې څنګه کې خرڅ کړي چې دا د امازون د
کامیابېدو یو څنګه ده یو ډېر لوی بزنس ماډل دی، لوی بزنس ستراتیجي ده. امازون هیډ کوارټرز چې دی هغه په واشنګټن یونایټډ سټیټس کې دی، یعنې مین آفیس. سی ای او چې دی هغه جیف بیزس دی. جیف بیزس چې دوی هغه شروع چې کړې دی هغه له کتابو څخه یې کړې، وروسته بیا ورو په ورو هغه آیډیا یې اخیستې ده او په امازون کې ډېر څه ور اضافه کړي دي او نورو ته یې څنګه کړی ده، یو اجازه یې ورکړې ده تر څو خپل پروډکټ څنګه کړي، په امازون کې خرڅ کړي. په 2023 کې د دوی سیلز چې وو په 574.8 یا 574.8 میلیون ډالر سیل یې درلوده. بیا په 2024 کې چې وو 638 بلیون سیلز یې درلودل چې اوس په 2025 کې به لا زیاتېږي تر څو یو ښه کی رول یعنې په ای کامرس کې ډېر لوی او ټرسټډ ویب سایټ ده. There are two different ways to sell on Amazon. کله چې په امازون کې یو محصول غواړو چې وړاندې کړو، هلته دوه ویز دي چې په هغه باندې په امازون کې سیلز کولی شو. لومړنی چې دا fulfillment by Amazon یا FBA. FBA یعنې تاسو به نوم ډېر اورېدلی اوسېږي چې Amazon fulfillment by FBA. FBA means fulfilled by Amazon. You sell it, we ship it. In Amazon's terms. In FBA چې ده د امازون لخوا څنګه کېږي fulfill کېږي. With FBA, the seller stores products in Amazon fulfillment centers where Amazon will pick, pack and ship those products. کله چې موږ FBA کوو فقط زموږ دنده دا ده چې د امازون هغه په اکاونټ کې خپل پروډکټ څنګه کوو وړاندې کړو، لیست یې کړو په سمپل لهجه او امازون دغه ویر هاوس ته څنګه کړو یعنې هغه ګودام ته یې ورسوو. د هغه څخه وروسته د امازون دنده ده تر څو هغه پروډکټ پیک کړي، پاکې کړي یعنې په کارتن کې واچوي یا نور کوم څه چې هغه د ډیلیوري لپاره یعنې شپ لپاره چې کوم already یا څه موجود دی هغه څنګه کړي ورته وکړي او ship those products to customers. او هغه پروډکټ څنګه کړي کسټمر ته یې ورسوي. یعنې fulfillment by Amazon FBA, how does it work? As the seller, you will set up FBA in your Amazon account, create your product listing, prepare your products, ship your products to Amazon and let Amazon pick, pack and ship your items as customers order your products. کله چې FBA کوو په FBA کې امازون اکاونټ کې څنګه کوو هغه د لیسټینګ کله چې لیسټینګ کوو لیسټینګ کې موږ انتخابوو چې موږ FBA کوو یعنې په دې پروډکټ کې موږ fulfillment by Amazon کوو. نو هغه پروډکټ لیسټینګ موږ کوو. کله چې لیسټینګ وشو هغه پروډکټ موږ برابروو او د امازون څه ته لیږو ship your products to Amazon. امازون ته څنګه کوو لیږو یعنې شپ کوو یې ډیلیور کوو یې. د هغه څخه وروسته we let Amazon pick, pack, ship and do everything for the product. امازون څنګه کوي د پروډکټ لپاره هر څه امازون کوي، نور کسټمر ته رسول ریټرن هر څه څنګه ده د امازون په څه کې دي ریسپانسیبلیټي کې دي. دوهم چې دا fulfillment by merchant FBM یا fulfillment by merchant. With FBM the seller lists the product on Amazon and handles storage in all aspects of the order fulfillment. په FBM کې چې دا یو کس چې دا یو سیلر چې دا هغه پروډکټ یوازې د امازون په بازار کې لیست کوي یعنې وړاندې کوي خو هغه پروډکټ په امازون په ویر هاوس کې یا ګودام کې نه وي. هغه پروډکټ د هغه کس سره پخپله موجود اوسېږي. هغه پروډکټ چې له ده سره موجود اوسېږي د هغه سټوریج all aspect of order fulfillment هغه څنګه کوي هینډل کوي. How does FBM work? As a seller, you will set up an Amazon account, create your product listing and store, pack and ship the product as customer order them on Amazon. کله چې په امازون کې موږ پروډکټ لیست کړ یعنې سیټ اپ کړ as FBM seller create هغه پروډکټ څنګه کوو موږ سټور کوو هم یې پیک کوو هم یې شپ کوو. پیک پاک مطلب دا دی چې کله یو کسټمر آرډر وکړي هغه پروډکټ چې ده موږ خو فقط یو ګوشکي واوسېږي فقط ګوشکي خو داسې نشي ور روانولی چې ها دا ستا ګوشکي ده. نو حتما یو کارتن یو څه کې ورته بندوو تر څو هغه پروډکټ څنګه واوسېږي ښه واوسېږي او لیبل یې پرې ووهو. نو هغه ته چې دا شپ پروډکټس هر څه چې ده you will take responsibility for any late, missing or damaged arrival. په FBM کې چې ده د لیټ رسولو د میسنګ یعنې د ورکېدو د ډیمیج یعنې د خرابېدو د ټولو ریسپانسیبلیټي په FBM سیلر باندې اوسېږي یا په امازون باندې ونه اوسېږي. یعنې په امازون په دې کې بیا ریسپانسیبلیټي نه لري. په FBM کې څنګه ده امازون بیا دا ریسپانسیبلیټي لري. امازون بزنس ماډلز امازون کې چې دا 4 business models like 2 of them یعنې دغه دوه چې دي ډېر یعنې امازون چې دا فقط دغه دوه بزنس ماډل پېژني خو دغه دوه ډراپ شپینګ او ریټیل اربیټراج چې دا څنګه دي یعنې دغه چې دي ایشین پیپل چې دوی ور اضافه کړي دي یعنې ورو په ورو دغه
ډراپ شپینګ چې دا ممکن یا ډیولپ شي یا څنګه شي په امازون کې هغه ډېر سټریکټ رولز چې دي د هغو له حسابه ډراپ شپینګ چې دا ډېر سخت اوسېږي. لومړنی پرایویټ لیبل کله چې موږ پرایویټ لیبل کوو let's do a search on private label. کله چې موږ پرایویټ لیبل کوو په پرایویټ لیبل کې موږ بازار ته یو نوی څیز څنګه کوو بازار ته عرضه کوو یعنی بازار ته یو داسې نوی څیز عرضه کوو چې الریډي بازار کې موجود ونه اوسېږي. What's Amazon private labeling? Private labeling for Amazon FBA means you sell existing products of your choosing under your own private brand label on Amazon. After studying a product market, you contact a product supplier or manufacturer directly and they make the product for you in bulk at cost under your brand name. کله چې موږ یو پروډکټ عرضه کوو as a private label په private label کې موږ په هغه پروډکټ باندې خپله لوګو وهو یعنې هغه پروډکټ چې څنګه موږ لانچ کوو هغه لوګو څنګه کوو په هغه باندې خپله لوګو خپل د کمپنۍ یا برند نوم څنګه کوو پرې وهو. دې ته څه وایي پرایویټ لیبل وایي چې پرایویټ لیبل چې دی په ټوله کې پرایویټ لیبل کله چې تاسې پروډکټ په پرایویټ لیبل کې لانچ کوئ لومړنیو کې فروشات ډېر کم اوسېږي خو ورو په ورو هغه کوم اعلانات چې دي یا بل څه دي چې وروسته راځي نورو درسو کې هغه چې تاسو وکړئ پرایویټ لیبل ټاپ ته راشئ نو تر ټولو ښه آینده بیا څنګه ده د پرایویټ لیبل ده. بل هولسیل چې دا موږ د یو بل برند پروډکټ څنګه کوو په بلک کې اخلو یعنې په عمده کې اخلو او بیرته بازار ته څنګه کوو عرضه کوو یعنې د هغه کمپنۍ د نوم لاندې موږ هغه پروډکټ څنګه کوو بازار ته عرضه کوو. ډراپ شپینګ او ریټیل اربیټراج ډراپ شپینګ هغه پروډکټ الریډي موږ سره نه موجود خو ډراپ شپینګ ورته کوو چې ډراپ شپینګ او ریټیل اربیټراج چې ده not recommended for new sellers لکه دغه دوه لارې چې دي نه د نیو سیلر لپاره ریکمنډ دي نه اولډ کله ځکه چې ډراپ شپینګ کله چې امازون ډراپ شپینګ باندې تاسو ونیسئ نو تاسې اکاونټ د بندېدو خطر موجود دی. کله چې یو اکاونټ سسپند شو هغه څخه وروسته په همغه آیډنټیټي کارډ یا EDLC یا LTD باندې بل اکاونټ څنګه کوئ نشئ پرانیستلی. نو ریکمنډډ ټوکه ماډلز چې دي هغه پرایویټ لیبل او هولسیل ده او نیو سیلرز لپاره چې دا هولسیل چې ده ډېر ښه ده چې تاسې غواړئ چې زیات انویسټمنټ وکړئ بیا پرایویټ لیبل ښه ده. An e-commerce virtual assistant. Amazon VA is a remote professional who support businesses in managing their online operations. کله چې تاسې امازون ټریننګ کمپلیټ شو او تاسې غواړئ چې د VA په توګه یو چا سره کار وکړئ نو VA چې ده امازون VA is a remote professional. VA چې دا یو ریموټ یا داسې یو پروفیشنل ده چې هغه د بزنس سره مرسته کوي یا د تجارانو سره یا تجارتونو سره څنګه کوي یعنی بزنس سره مرسته کوي تر څو دوی خپل آنلاین اپریشن څنګه کوي مینیج کوي. Just like a general VA and Amazon e-commerce VA helps seller handle various tasks to run their Amazon store smoothly from a remote location. Amazon VA چې دا دغه بزنسمن یا کس چې دوی ورسره مرسته ورسره کوي تر څو د هغه امازون اکاونټ څنګه کوي مینیج کوي آرډر ورته وکړي یا لیسټینګ وکړي پروډکټ هنټینګ وکړي فقط هغه کس چې ده ته پیسې ورکوي یعنې هغه د انویسټمنټ پیسې ورکوي او دغه VA یعنې ورچوال اسسټنټ به څنګه کوي د هغه لپاره ټول اکاونټ منیجمنټ او د امازون اکاونټ به څنګه کوي په وخت کوي چې دې لپاره ځانګړی یو ټریننګ موجود دی یا یو بل سیشن ځانګړی سیشن موجود دی په هغه سیشن کې به د VA ټول څه چې موجود دی هغه به وایو. بل visual assistant conduct virtual assistant conduct, sorry. So as a virtual assistant, I will maintain the highest ethics and honesty in all dealings with clients, colleagues, and general public. یو اسسټنټ په توګه باید تاسې څنګه اوسېږئ هانست اوسېږئ ټول جنرال پبلک سره څنګه اوسېږئ مینټین هایست ethics and highest ethic باید څنګه کوئ مینټین کوئ او د ټولو ډیلینګ او کلاینټ سره به څنګه اوسئ هانست اوسېږئ. I will seek deal with colleagues, suppliers, and employees in a fair and equitable manner and maintain the highest standards of personal conduct to bring credit to the virtual assistant profession. نو هغه سپلایرز سره تاسې خبرې کوئ یا امپلایز سره خبرې کوئ یا کالیګ سره باید څنګه اوسېږئ فیر اوسېږئ او په بزنس مینر او مینټین ethics یعنې تاسې باید هانست اوسئ او داسې یو رویه وکړئ تر څو د virtual assistant profession ته څنګه وکړئ تاسې یو کریډیټ راوړئ. As a highly ethical virtual assistant, I will only take on projects that are within my abilities. هغه څه باید تاسې هغه پروجیکټ باید تاسې واخلئ چې په هغو کې کولی شئ چې هغه پروجیکټ څنګه کوئ تاسې ډن کړئ یعنې هغه پروډکټ څنګه کوئ
هغه پروجیکټ چې تاسو د ابیلیټي په ان اوسېږي، یعنې هغه وسه مو اوسېږي تر څو هغه پروډکټ څنګه کوي یا هغه پروجیکټ څنګه کوي تکمیل کوي. if a project isn't within my ability، هغه پروجیکټ چې زه نشم کولی ترسره کړم، the client will be immediately like notified and I will provide recommendations for other high skilled virtual assistants. کله چې زه یو پروډکټ څنګه کوم نشم هینډل کولی، نو بیا به څنګه کوو، هغه virtual assistant باید څنګه کړي، هغه خپل client immediately notify چې دغه پروجیکټ چې ده یا دغه پروډکټ چې ته لانچ کوي په دې کې زه تجربه نه لرم یا نشم کولی چې دا هینډل کړم. او نور های سکل ورچوال اسسټنټ کې تاسو پیژنئ، هغه ورته څنګه کوي، ریکمنډ کوي. client information will be held in a strictest of confidence and will not be shared with others or used for general gain. کله چې یو کمپنۍ سره یو څه سره تاسو کار کوئ یا یو شخص اوسېږي، د هغوی د کلاینټ انفارمیشن چې ده باید تاسې په ډېره هانست توګه، یعنې په ډېره احترامانه توګه څنګه کوئ، تاسې یعنې په ډېر سیکرټ توګه تاسې ځان سره وساتئ او نور سره شیر نه کوي. یعنې کلاینټ انفارمیشن چې دی هم د بزنس لپاره مهم دی، هم د یو بزنسمین په خاطر، هم د یو کمپنۍ لپاره، د هر چا لپاره خپل کلاینټ انفارمیشن مهم دی. I will make a commitment to process and increase the required knowledge, skills and training to be proficient and relevant in the provision of services. کله چې تاسې ورچوال اسسټنټ په توګه کار شروع کړو، نو باید تاسې خپل ایکسپلورینګ چې ده بس نه کړئ، یعنې خپل ایکسپلورینګ ته سټاپ ونه وایئ. په هغه ورچوال اسسټنټ سره تر څنګ کې باید تاسې هغه نالج نور هم انکریز کړئ تر څو یو ښه ورچوال اسسټنټ، یو ښه د امازون اکاونټ منیجمنټ یا د یو ښه بزنس منیجمنټ یو څه درڅخه جوړ شي، یو وی ای درڅخه جوړ شي، ورچوال اسسټنټ درڅخه جوړ شو، او کولی شئ د خپل های سکلز چې تاسې لرئ یا د ورچوال اسسټنټ په توګه په فریلانسینګ ویب سایټو کې نورو ته وپلورئ. یعنې فقط دغه امازون چې لینک چې تاسې تکمیل کوئ، یعنې فقط بزنسمین یعنې بزنس ته نه داخلېږئ، یو داسې سایکل ته داخلېږئ چې په هغې کې به تاسې څنګه اوسي، اټومیشن اوسي. یعنې کله چې یو کار مو وکړ، نو هغه کار به څنګه وشي، اټومیشن شي، یعنې په خپله په اتومات توګه به تاسې په فریلانسینګ کې کولی شئ چې خپل مهارت خرڅ کړئ یا په امازون کې انویسټمنټ وکړئ. نو دا ستاسې لپاره څنګه ده، یو اټومیشن غوندې پروسه ده چې تاسې یو ښه انکم ترې درلودلی شئ. نو دا و لومړنی سیشن د امازون. Thank you very much for attending. So if you guys have any questions, let me know.